د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام واړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن پنجشنبه د سور شپږمه د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې 15 نیټې سره سمون لري. روانه خبرې غړې د تازه سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان او قزاقستان لوړپوړو چارواکو د اوسپنې پټلۍ د نوې شبکې پر غځولو خبرې وکړې. په بدخشان کې د 2 کرنیزو پروژو د رغولو چارې بشپړې شوې. او تهران د شمالي کوریا د یو سوداګریز پلاوي کوربه دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان او قزاقستان لوړپوړو چارواکو د اوسپنې پټلۍ د نوې شبکې پر غځولو خبرې وکړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند له مرستیال سری شونګارین سره دار په 4 چنار ماڼۍ کې وکتل. باختر شان ته د ریاست وزارت اقتصادي معاونت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو لمخې په دې کتنه کې دواړو لورو ترمنځ پر سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو د ترکمنستان او افغانستان له لارې له قزاقستان څخه پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ نوې شبکې غځولو او ترانزیټي مسایلو په اړه خبرې شوې دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د افغانستان او قزاقستان اړیکو ته په اشاره سره ویلي چې واک د اسلامي امارت د رسیدو سره د دې فساد رامنځته شوی چې دواړو لورو ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې لا ټینګې او پیاوړې شي. بدخشان کې 2 کرنیزو پروژو د رغولو چارې بشپړې شوې. د بدخشان د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست مسؤلینو دغه ولایت کې 2 چک ډیمونو د رغولو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست د کرنیزو چارو امر قاری سانلا سراچی خبريالان دی ویلي چې د ارګو ولسوالۍ په ګنده چشمه او د داریم ولسوالۍ د حاجی پهلوان په جوازخانه سیمه کې دغه ریاست پر مړ 3 میلیونه 902 افغانۍ په لګښت د 2 چک ډیمونو د رغولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. هغه زیاته کړه چې یادو 2 چک ډیمونو د سلګونو متره مکعب د اوبو د ظرفیت په لرلو سره د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې ترڅنګ د موسمي سیلابونو د زیانونو مخه هم نیسي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت پر راتګ سره په یاد ولایت کې د چک ډیمونو او د اوبو بندونو په جوړولو په برخه کې پوره پاملرنه شوې ده. او تهران د شمالي کوریا سوداګریز پلاوي کوربه دی. د کوریا دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې د شمالي کوریا سوداګریز پلاوي چې مشري دغه هیواد بهرنی تجارت وزیر یون جنګ هو کوي پرون سه شنبه ایران ته تللی دی. یاد اژانس دغه پلاوي د سفر په موخې په اړه څه نه دی ویلي. د جنوبي کوریا یو اژانس یونهاب ویلي چې ممکن دغه سفر په موخه دواړو هیوادونو ترمنځ د نظامی همکاریو زیاتوالی او پیاوړتیا وي. باید وویل شي چې مخکې تر دې د شمالي کوریا یو پلاوي 2019 کال کې ایران ته سفر کړی و. ایرانی چارواکو او رسنیو د شمالي کوریا دغه پلاوي د سفر په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو باید وویل شي چې ایران منځني ختیځ او شمالي کوریا په آرام سمندر او کوریا ټاپو وزمه کې له امریکا او ځینې نور هیوادونو سره پراخې ستونزې لري. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بلې خبري غړي لوی علامو ملشه. د سیمې
هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.